السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو ویډیو سره پروګرام ویډیو سکیپ کوئ ما څنګه چې تاسو په انټرو کې ویډیو کتلای ځکه چې سټیټس ویډیو موږ څنګه جوړولای شو ملګرو ډیره سمپل اسانه طریقه ده ټول نو مخکې تاسو لیټ موشن ځان تر ډاونلوډ کړئ که چا سره نوی لینک لا د ډسکرپشن کې پروت لاغ ځان تاسو کولای شئ دا ځان تر ډاونلوډ کړئ کله مو دا ډاونلوډ کړئ تاسو سمپل اوپن کړئ کله مو چې اوپن کړئ تاسو دغه سیو انټرفیس راوړي او به تاسو تخکاری د پلس ایکن دغه باندې به کلیک واخلئ دلته به خپل ریش سلیکټ کړئ کوم ریش باندې چې تاسو ویډیو جوړوئ او بیا دلته دا کریټ پروجیکټ لیکل دغه باندې به یو پیر کلیک واخلئ بیا د پلس ایکن باندې کلیک واخلئ دلته میډیا باندې به کلیک واخلئ دلته باغه تصویر را واخلئ کوم تصویر باندې چې تاسو ویډیو جوړوئ دا تصویر هم چې کله راواغ د تصویر باندې به داسې کلیک واخلئ او بره تاسو تخکاری د درې ډاډ دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به دا شانتي فیل کمپوزیشن پی وای دا تصویر باندې راغټ کړئ به تاسو د مومنت ترانسفر ښکاری دغه باندې به کلیک واخلئ او د تصویر به دا شانتي د مابین کې صحیح ور فټ کړئ به دا خالی ځای تاسو ښکاری د باندې به یو پیر کلیک واخلئ بیا به د پلس ایکن باندې کلیک واخلئ میډیا باندې به کلیک واخلئ دلته باغه ساوند را واخلئ چې کوم ساوند باندې تاسو ویډیو جوړوئ دا ساوند باندې به کلیک واخلئ بره تاسو تخکاری د پلس ایکن دغه باندې به دا شانتي کلیک واخلئ بیا به دا ساوند باندې کلیک واخلئ او بره تاسو تخکاری د درې ډاډ دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به دا شانتي اډیو ته واړوئ دا ویډیو به تنه دغه شانتي پاګه کوي بیا دا تصویر باندې به کلیک واخلئ او دا بره تاسو تخکاری د غشي اپشن دغه باندې به دوه پیر کلیک واخلئ دا یو اپشن به ورپسې ووایي بیا دا خالی ځای باندې به کلیک واخلئ د ویډیو اولنی سر ته به راشئ د ویډیو اولنی سر ته چې کله راغلی بیا به تاسو دا ساوند پلی کوئ مثال د ساوند لیریکس کوم ځای نه شروع کیږي مثال د ساوند لیریکس دغه ځای نه شروع کیږي دلته به تاسو دا ویډیو پیر سټاپ کوئ او بیا تاسو تخکاری د پلس ایکن دغه باندې به کلیک اخلئ او دلته به دا ټیکس باندې کلیک اخلئ او دلته به تاسو هماغه ساوند لیریکس لیکئ هماغه اولنی کوم لیریکس چې دی هماغه یو به تاسو دلته لیکئ او بیا تاسو تخکاری دغه یو اپشن دغه باندې به کلیک اخلئ بیا د فونټ باندې دغه باندې چې کله کلیک واخلئ دغه فونټ به تاسو ورته سلیکټ کړئ دغه فونټ لینک هم ستاسو لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغه ځین تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ ځان ته دغه فونټ به دا شانتي ورته سلیکټ کړئ نو بیا تاسو تخکاری د 18 پی ټي دغه باندې به کلیک واخلئ دا به تاسو راوړئ د 48 پی ټي ته دغلته به تاسو راوړئ بیا تاسو تخکاری د کلر باندې به کلیک واخلئ او دلته به دا سپین کلر ولګوئ بیا به دا ټیک مار باندې به یو پیر کلیک واخلئ ټیک مار باندې چې کله کلیک واخلئ تاسو تخکاری د شیډو باندې به دا شانتي کلیک واخلئ او دغه یو اپشن تاسو تخکاری دغه باندې به کلیک واخلئ دغه یو باندې او بیا بدلته دا شیډو ورپسې آن کوي او دغه یو براولئ 500 ته دا فکس 500 کې ولګوئ او دغه یو اپشن به ورپسې ووایي بیا د مومنت ترانسفر باندې به کلیک واخلئ د لیکل به بوځئ یعنی بره به یې بوځئ په دغه ځای کې به دا شانتي ور فټ کړئ کله چې دلته ور فټ کړئ بیا د خالي ځای باندې به کلیک واخلئ د خالي ځای باندې چې کله کلیک واخلئ بیا د لیریکس باندې به کلیک واخلئ دا شانتي او دغه یو اپشن تاسو تخکاری د باندې به دوه پیر کلیک واخلئ بیا به دا یو اپشن ورپسې ووایي بیا د خالي ځای باندې به کلیک واخلئ د ویډیو اولني سر ته به راشئ بیا به تاسو دا ساوند پلی کوئ مثال دا ساوند لیریکس کوم ځای کې ختمیږي اوس مثال دلته ختمیږي دلته به تاسو ویډیو سټاپ کوئ یو پیره او بیا به دا لیریکس باندې کلیک واخلئ بیا به دغه یو اپشن ورپسې ووایي بیا به تاسو دلته دا دوم لیریکس دا شانتي لیکئ د لیریکس باندې به کلیک اخلئ دلته به ایډیټ ټیکس باندې کلیک اخلئ دلته به دوم لیریکس لیکئ او بیا به دا ټیک مار باندې به دا شانتي کلیک اخلئ بیا به تاسو دا ساوند پلی کوئ مثال دا دوم لیریکس چېرته ختمیږي نو که دلته ختمیږي دلته به تاسو ویډیو دا شانتي سټاپوئ او بیا به دا شانتي کټ کوئ ته نه او همدغه شانتي به تاسو مخ ته ځئ دا به مکمل هم دا شانتي کټ کوئ تر اخره پورې کله مو دا تر اخره پورې دا شانتي کټ کړو بیا د ویډیو اولني سر ته به راشئ او دغه ویډیو نو به تاسو یو پیر بیک شئ دلته موږ سره یو پروجیکټ ده دغه پروجیکټ لینک ستاسو لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغ ځای نه تاسو کولی شئ دا ځان سره ډاونلوډ کړئ دغه پروجیکټ ده دغه ته به دا شانتي ورسئ چې کله دلته ورغلی نو تاسو دا لیریکس ښکاري لیریکس باندې به دا شانتي کلیک واخلئ او دلته به دا ایک فټ باندې کلیک واخلئ او دلته دا لاین تاسو ته ښکاري دا درې ډاډ دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به کاپي ایک فټ کړئ دا شانتي کله چې کافي ایک فټ کړو دغه لیریکس به تاسو بیک شئ د پروجیکټ نه تر اوسني ویډیو ته به لاړ شئ دغه شانتي بیا به دا ویډیو لکه رامخکې کړئ کله مو چې رامخکې کړئ د لیریکس چې کله دلته شو نو بیا به دلته د لیریکس باندې کلیک واخلئ او دلته به ایک فټ باندې کلیک واخلئ او دلته تاسو ته ښکاري دا درې ډاډ دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به فیسټ ایک فټ کړئ دغه شانتي کله مو چې دا دلته ور فیسټ کړه نو تاسو دا ویډیو دغه شانتي راولئ دا لیریکس به زموږ دغه شانتي راځي خیال هم دی دغه شانتي به راځي بیا به تاسو دلته څه کوئ دغه اولنی اپشن نه دا دومینی به تاسو ته ښکاري دغه یو دغه باندې به دا شانتي کلیک واخلئ په دغه ځای باندې کله مې دغه باندې کلیک واخیسته تاسو ته دا اینګل راځي دا اینګل به تاسو راولئ 0 ته اینګل هم چې کله 0 ته راوسو بیا دغه بل باندې به دا شانتي کلیک واخلئ دا بل یو باندې چې کله کلیک واخیسته دا به تاسو راولئ 3 ته فکس 3 کې به یې ودروئ
بیا باید دغه یو آپشن باندې کلیک واخلئ. بیا ملګرو دا درېمنی آپشن ته چې ښکاري دا یو به اوپن کوي. کله مو چې دا یو اوپن که نو تاسې دغه دومینی ښکاري دغه یو به تاسې آن کوي. کله مو چې دا آن که نو بیا به تاسې د خلیج باندې به سمپل کلیک اخلئ په دغه ځای باندې. کله مې دغه باندې کلیک واخیسته اوس تاسې د لیرکس وګورئ دا لیرکس به زمونږ دغه شانتې راځي. نو بیا به تاسې څه کوئ دغه لیرکس باندې به دا شانتې کلیک اخلئ دلته به ایک فټ باندې کلیک اخلئ او دلته به دا درې ډاډو باندې به کلیک اخلئ او دا به کافي ایک فټ کوئ دغه شانتې. بیا به دا شانتې ویډیو مخکې کوئ دغه دوم لیرکس ته به راځئ دا به دا شانتې دلته ورفیسټ کوئ. بیا همدغه شانتې مخته ځئ دا درېم به هم همدغه شانتې دلته به یې ورفیسټ کوئ او دا څلورم او پنځم دا مکمل دغه شانتې تر اخره پورې دلته ورفیسټ کوئ. کله مو چې دا مکمل دلته ورفیسټ کړئ یعنې مکمل هم صحیح برابر کړه چې کله یې تاسې سوتوئ بره ته یې څه ښکاري دغه یو آپشن دغه باندې به کلیک اخلئ دلته به ویډیو سلیکټ کړئ او دا به ایکسپورټ کوئ. دا ویډیو موږ سره ګیلري کې سیو شي. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. اوس ما درکه اجازه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.